د افغانستان د سرپرست حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک کړ. د تړون د لاسلیک د مراسمو پر مهال د افغانستان د سرپرست حکومت د کابینې د ګڼو غړو ترڅنګ د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د چین سفیر وانګ یو هم ګډون درلود. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې وویل چې د آمو حوزې د خوشخوري د تیلو د ذخایرو قرارداد د تیر حکومت پر مهال له یو چینایي شرکت سره شوی و، خو وروسته یې د بیلابیلو ستونزو له کبله چارې ودرېدلې. د خبره وخته د سرپرست حکومت له رسېدو سره یو ځل بیا په دې قرارداد کې له یو شمېر بدلونونو وروسته اوس له CPEIC چینایي کمپنۍ سره یاد تړون لاسلیک شو. نن یو عظیم قرارداد د موږ د تاسې تیل بل نورو خواونه را روان وو او را روان دي. اوس به افغانستان له دې پاکې خاورې نه موږ تاسو ته تیل راوځي. مساحت د دې ځمکې چې قرارداد شوی ده له دې کمپنۍ سره سیفیک کمپنۍ د دې چینایي کمپنۍ سره چې قرارداد شوی مساحت یې 4.5 کیلومتر مربع 4.5 کیلومتر مربع ذخیره د تیلو تثبیت شده موږ تاسې لرو. دا غیر د هغو ساحو نه چې هغه پاتې دي. د نوموړي په خبره چې قراردادي شرکت په یوه کال کې تر 150 میلیونه ډالرو پانګونه کوي چې په 3 کلونو کې به دغه اندازه 540 میلیونه ډالرو ته لوړیږي او دغه راز د چارو په پیل کېدو سره به 3000 افغانانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. د دلاور په خبره چې د تیلو د پروسس چارې به ټولې په افغانستان کې ترسره کیږي. په 3 کلو کې د اکتشاف وخت دی دوی ده. 3 کلو کې به دوی د دې 4.5 کیلومتر مربع مکمل اکتشاف کوي. دا معلومات به کې چې کوم ځای کې تیل دي کوم ځای کې څا ویل سي په یو څا باندې 8 میلیونه تر 12 میلیون ډالرو لګیږي. دوی به اکتشاف کوي په 3 کلو کې. په دا 3 کلو کې به دوی 540 میلیونه ډالر سرمایه گذاري د اکتشاف په حالت کې کوي. په اول کال کې 150 میلیونه ډالر او په 3 کلو کې 540 میلیونه ډالر به دوی په 3 کلو کې سرمایه گذاري د موږ تاسو په دغه ساحه کې کوي. 3000 کسان به په دې کې کار کوي. 3000 کسان به دوی اشغال او وظیفه ورته کیږي. دوی به کارګران وي. په دې کې موږ ورته ویلي چې ټول 3000 کسان به افغانان وي. په دې مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د CPEIC چینایي کمپنۍ ته ډاډ ورکړ چې سرپرست حکومت به ورسره په ټولو اړوندو برخو کې پوره همکاري وکړي او دغه راز له یادې کمپنۍ څخه یې غوښتنه وکړه چې د تیلو د استخراج چارې دې په نړیوال معیار برابر یې ترسره کړي. زه د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په حیث قراردادي شرکت ته د پوره همکارۍ اطمینان ورکوم. ټول اړونده دولتي او حکومتي ادارې به د قراردادي شرکت سره د چارو په پرمخ بیولو کې پوره مرسته کوي. خو له قراردادي شرکت څخه مو غوښتنه دا ده چې د کشکرې له څاګانو څخه د نفتو د استخراج چارې د نړیوالو معیارونو سره سم پر مخ بوځي. په غونډه کې د چین هیواد سفیر وانګ یو د قرارداد په لاسلیک سره د خوښۍ ترڅنګ زیاته کړه چې دغه قرارداد د افغانستان د اقتصادي ودې او پر ځان بساینې لپاره ډیر مهم دی. دغه تړون د افغانستان او چین ترمنځ یو مهم تړون دی او دغه راز د افغانستان پر ځان بساینې لپاره ډیر مهم او حیاتي ارزښت لري او د یاد قرارداد لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو د ښې همکارۍ څرګندویي کوي او زه له دواړو لورو څخه غوښتنه کوم چې په ښې همغږۍ سره د قرارداد د مؤثر تحقیق زمینه برابره کړي. د دغه قرارداد مساحت 4500 کیلومتره مربع دی او د هیواد په 3 ولایتونو سرپل، جاوزجان او فاریاب کې موقعیت لري. دغه تړون به د 25 کلونو لپاره دوام وکړي. دغه راز د افغانستان سرپرست حکومت ویلي چې د دې تړون په پیل کېدو سره به افغانستان په بیلابیلو برخو کې تر یو بریده په ځان بسیا شي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.